یو بزرګ لیکي چې د هر مؤمن پر بل مؤمن باندې درې حق دي. اولنی حق دا دی چې هغې ته فایده ورسول، د هغې د نقصان څخه ځان کتل. کوشش دا وکړه چې هغې ته زه فایده ورسوم، که د چیرې په نصیب کې فایده رسول نه نو د هغې د نقصان رسولو څخه به ځان ګورې. او دویم دا چې کوشش دا وکړي چې هغې ته خوشحالي ورسوي او خوشحالي ور په برخه کې، او که د چیرې خوشحالي ور رسول په قسمت او په وس کې نسته نو بیا کم سے کم هغې ته رنج او تکلیف مو ورکوه. د فایدې بجای هغې ته نقصان مو ورکوه، او د خوشحالۍ بجای هغې ته دل ازاري مو ورکوه. نو زموږ دپاره خو مناسب دا دی چې د انسانانو د خوشحالۍ ور رسولو کوشش وکړو، لیکن که خوشحالۍ نه ور رسوو نو هغې ته رنج او تکلیف نه ورکوو. لیکن زموږ پر حالت باندې افسوس چې موږ اکثریت په معاشره کې ژبه داسې بېجله ویله کړي چې د یوې ژبې د وینا په خاطر باندې انسانانو ته څومره مشکلات او تکلیف دي او د هغې دل ازاري ده. که الله تعالی د قیامت میدان کې د یوې ژبې حساب را سره وکړي لا به هم زموږ نتیجه ډېره سنګینه او خطرناکه راوځي. او دریم دا کول چې د مسلمان تعریف کول، صفت کول، او د مسلمان پر خوبي باندې نظر ساتل. او که چیرې تعریف او صفت د مسلمان نسې کولی، کم سے کم د مسلمان عزت نه خرابول، د مسلمان غیبت نه کول، په مسلمان پسې بده وینا نه کول. صرف په دې جذبه باندې چې دا د الله تعالی بنده دی او دا د پیغمبر علیه صلات وسلام امتی دی، او دې کې بس دغه لویه خوبي ده چې د رب وحدانیت مني او د پیغمبر علیه صلات وسلام رسالت مني. زه پر دا خوبي باندې صفت کوم او د دې د دل ازارۍ څخه او د دې د عزت خرابولو څخه او د دې د غیبت کولو څخه ځان راګرځوم. امام غزالی رحمه الله لیکلي دي چې الله تعالی انسان درې قسمه حیوانان پیدا کړي دي. یو قسم حیوان دا دی چې صرف انسان ته نفع او فایده ورسوي، لکه غوا ده، لکه بزه ده، شیدې دي، غوښې دي. او بل قسم حیوانان هغه دي چې صرف انسان ته نقصان ورسوي، لکه مار دی، لکه لړم دی. او دریم قسم هغه د غرونو حیوانان دي چې نه نفع رسوي نه نقصان رسوي. نو ورته اول قسم حیوان د ځانه جوړ که، د انسان په نفع کې، د انسان په خوشحالي کې، د انسان په فایده کې ځان استعمال کا. که اول قسم حیوان نسې جوړولی، کم سے کم دویم قسم حیوان د ځانه جوړ کا، مې انسان ته نفع ورسوه، مې انسان ته نقصان ورسوه. او که چیرې دریم قسم حیوان د ځانه څخه مه جوړوه، لکه مار و لړم چې نیش دې کښلی دی چې پر هر ځای باندې انسان ته په تکلیف دی، د مسلمان دل ازاري ده، د مسلمان ذلیله کول دي، د مسلمان ستړی کول دي او مسلمان ته مشقت ورسول دي. بیا به دې د قیامت په میدان کې الله تعالی په درندګانو کې راپورته کوي. نو الله تعالی دې زموږ او ستاسو زندگی کې موږ او تاسو ته د بندګانو د حقوقو ادا کولو توفیق راکړي، او الله تعالی دې دا مختصره مذاکره قبوله کړي.